خوشحال سعادت د اوسني وضعیت په اړه د طلوع تلویزیون سره سپارښتنې کړي. سعادت تازه څه ویلي دلته ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. یوه خبره باید له هر څه وړاندې وکړو. له کله چې خوشحال سعادت تللی افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې، ځکه خوشحال سعادت د دښمن د سترګو هار و. سعادت یو زړور، پوه او تجربه لرونکی جنرال و. هغه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی و. خو افغانستان کې هر څه برعکس دي. یو څوک چې د هیواد سره مینه ولري، شهرت پیدا کړي او وطن ته د خدمت جوګه شي، د لنډغرو خلاف شي، نو هغه کس بیا افغانستان کې ډیره سخت ده چې په خپل موقف دې پاتې شي. خو د هر څه سربیره خوشحال سعادت د افغانستان اوسني وضعیت په اړه تېره شپه طلوع تلویزیون سره ځینې سپارښتنې افغان حکومت ته کړي. سعادت وایي له دې حالت د خلاصون څو لارې دي. لومړی د بندیانو د خلاصون پروسه دې ودرول شي. دوهم د درواغجنې سولې سره د بشپړ بایکاټ وشي او د وخت ضایع کوونکي مذاکراتو ټولې دروازې دې وتړل شي. دریم امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دې پر دښمن د شدیدو او بې رحمه بریدونو امر وشي. څلورم دښمن او د دوی لاسپوڅي دې له نیولو سره سم جګړې په ډګر کې په مرمیو غلبیل شي. پنځم که د پوځ یو سرتیری شهیدیږي په زندانونو کې د دښمن 10 کسه باید راوځړول شي. او شپږم د ډز ځواب باید په ډز ورکړل شي او وینه باید په وینه ووینځل شي. زموږ ویډیو همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو مننه. تر بیا خیر جاري.